أما بعد قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان مبارک کی د الله رب العالمین ته اسباب د قربت او د نزدېکت هغه ډېر دي. یو په هغې کې قیام اللیل چې پرون موږ د هغې بعضې فایدې هغه بیان کړي وې. دویم عمل چې هغه باندې الله رب العالمین سړی ته الله ته نږدې کېږي هغې ته ویلی کېږي دعا. دا دعا چې ده دا د مؤمن سړي یو اسلحه ده او د مؤمن سړي دپاره یو ډال دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله هم دعاګانې ډېرې غوښتې. عایشه صدیقه وی رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله دومره اوږده دعا وغوښته حتی یبدو بیاض ابتیه چې د پیغمبر د تخرګونو مبارک هغه سپینوالی به ښکاره شو د ډېرې دعا او د لاس اوچتولو د وجې نه. نو دا دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به هم ډېرې دعاګانې غوښتلې. قرآن دا کوم آیات چې موږ ولوستو د سورة البقرې نه الله رب العالمین په دې کې نبي ته وایي ای زما نبي که تا نه زما بندګان تپوس وکړي نو ته زما بندګانو ته ووایه فإني قریب چې زه نږدې یم په اعتبار د علم سره او اجیب دعوت الداعي او زه قبلومه دعا د یو دعا کوونکي. کم انسان چې کله دعا کوي الله وی زه د هغې دعا قبلومه. دو شرطونه الله وی چې فلیستجیبوا لی یو به زما احکام مني ولیؤمنوا بی او په ما به ایمان لري چې زما چې کوم احکام دی حدود دی شرائع دی یو انسان چې دا منودل او په ما باندې ایمان لرلو نو الله وی زه د دې سړي دعا قبلومه. فایده پکې دا شو چې یو الله د انسانانو دعا قبلوي ځکه الله خپل کتاب کې وعده کړې ده او قرآن کریم کې الله رب العالمین دا وعده په بل ځای کې هم کړې ده فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله رب العالمین فرمایي چې دې خلکو ته ووایه چې تاسو استغفار د الله نه غواړئ ځکه الله رب العالمین چې دی هغه غفار دی ډېره معافي کوونکی دی او ډېر بخونکی دی او ډېر انتهایي مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې. د دې وجې نه حدیث کې هم دا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حی کریم. الله رب العالمین ژوندی دی چې دا د الله صفت دی او الله رب العالمین کریم ذات دی. یستحیی الله رب العالمین د دې خبرې نه حیا کوي چې یو انسان الله ته لاسونه اوچت کي او الله رب العالمین دا لاسونه دې له بیرته خالي او تش واپس کي. دې خبرې نه الله حیا کوي. مطلب دا دی چې کوم سړی الله ته لاس اوچتوي نو الله رب العالمین به د دې دا دعا او د دې دا زاری دا به خامخا قبلوي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په اهمیت کې دا ویلي چې الدعا هو العباده. دعا چې ده دا یو عبادت دی. منه داسې جمله پیغمبر فرمایل ده چې ته به وې چې دا ټول عبادت چې دی دا په دعا کې منحصر دی. ځکه پیغمبر به ویل الدعا هو العباده دعا چې ده بس دغه عبادت دی. صحیح حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې الله رب العالمین د خپل شان مناسب د شپې په درېیمه حصه کې دی نږدې اسمان ته الله راکوزیږي او الله رب العالمین داسې اعلان کوي چې په تاسو کې څوک سوال کوونکی شته زمانه چې زه هغې له ورکمه چې کوم شی زمانه غواړي. څوک زمانه توبه ایستونکی شته چې زه د هغې توبه قبوله کړم او څوک زمانه مغفرت او استغفار غوښتونکی شته چې زه هغې ته مغفرت وکړم او هغې ته استغفار وکړم. ډېر مسلمانان داسې چې هغه د الله نه استغفار غواړي الله رب العالمین نه بخښنه غواړي الله ته خپل حاجات پیش کوي او ډېر مسلمانان داسې دي چې هغه ودوي په دې ټیم کې. د دې وجې نه د ایمان والو صفت الله رب العالمین چې کله قرآن کې بیانوي نو یو صفت د ایمان والو دا دی چې وهم مستغفرین بالاسحار
چې دا هغه خلک دي چې دا په وخت د پښمنۍ کې الله ته بخنه غوښتونکي دي د الله نه، او په وخت د پښمنۍ کې الله ته استغفار کوي. نو پکار ده چې هر مسلمان چې کله په وخت د پښمنۍ کې پاسي، پکار ده چې الله رب العالمین ته یو دعا وکړي. او ماښام کې چې کله روژه ماته کوي، نو هم پکار ده چې مسلمان د خپل د روژې د قبولیت دپاره او د خپل د اعمالو قبولیت دپاره الله رب العالمین نه دعا وغواړي. ځکه روژه غټ عمل دی، خو پکار ده چې موږ د الله نه دعا وغواړو. ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه جوړول، نو د کعبې د تعمیر نه وروسته وویل چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الله ته زموږ نه دا قبول کې. نو موږ هم پکار دی چې روژه نیسو، نو ماښام کې الله ته دعا وغواړو چې الله زموږ دا روژه، زموږ منځونه، تلاوتونه د الله خپل په دربار کې قبول کړي. کوم تهجد او قیام اللیل، تراویح چې موږ کوو، پکار د پښمنۍ کې سړی الله ته دعا وغواړي چې الله رب العالمین زموږ دا دعا قبوله کړي. نو پکار ده چې موږ دعاګانو له زور ورکو، ځان ته هم دعاګانې وکړو، مسلمانانو ته هم دعاګانې وکړو، څومره حاجتمند خلک وي هغو ته دعاګانې وکړو، خپل عجز او خپله کمزوري الله ته وړاندې کړو. انشاءالله تعالی الله به زموږ اعمال قبول هم کړي، والله رب العالمین به موږ له اجر هم راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.